السلام علیکم ملګرو، ستړي مشئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ او د صحت جامې به مو په برتن وي. که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې هغه د ګونګري نشان هم ووهئ. راځو د کرکټ له ډګره درته خبر لرو. بنګلادیش کې درې اړخیزه شل اوریز سریز مساوي شو. د بنګلادیش په کوربتوب د افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې ترمنځ د درې اړخیزه شل اوریزه کرکټ سریز فایلوبه او د اتلولۍ جام دواړه لوبډلو ته په شریکه ډالۍ شو. د افغان کرکټ ملي لوبډله به نن له غرمې وروسته له بنګلادیش نه کابل ته راورسیږي چې د ټیسټ لوبې د تاریخي بریا لمانځلو لپاره ورته کرکټ بورډ هم تیاری نیولی دی. افغان کرکټ ملي لوبډلې د بنګلادیش سفر کوربه بنګلادیشي کرکټ ملي لوبډلې په تاریخي ټیسټ ماتې ورکولو سره پیل کړ او ورپسې د درې اړخیزه شل اوریز سریز 2 سر په سر لوبې وګټلې. په شل اوریز سریز کې تر لومړیو 2 بریاو وروسته افغان کرکټ ملي لوبډلې په حیرانوونکې توګه د 18 مقام لرونکي لوبډلې زیمبابوې او د 10 مقام لرونکي بنګلادیشي لوبډلې خلاف ماتې وخوړه چې مهم امتیازونه یې له لاسه ورکړه. افغان لوبډل مشر راشد خان د سریز په پای کې رسنیو ته وویل لوبغالي ته بې شمېره نندارچیان راغلي وو او بیا یې سیالۍ لیدلې وې، خو باران لوبه خرابه کړه او دی د لوبغاړیو له لوبې خوښ دی. د راشد خان په خبره فیزیو ورسره د ټپونو په رغېدو کې ډېره خواري وکړه او چمتو چې د بېګا شپې فایلوبه کې افغانستان ته د اتلولۍ جام ګټلو لپاره سیالي وکړي. دغه راز د بنګلادیش لوبډل مشر شکیب الحسن وویل دواړه لوبډلې ناخوښه دي چې فایلوبه ونه شوه او د نندارچیانو لپاره هم خواشیني دی. د یادونې ده چې د شل اوریز سریز د غوره لوبغاړي جایزه افغان اوپنر او ویکټ ساتونکي رحمان الله ګربز واخیسته چې د لومړي ځل لپاره یې د افغان ملي لوبډلې لپاره لوبې کولې. ټاکل شوې افغان ملي لوبډله به راتلونکې نړیوالې سیالۍ د روان کال په نومبر میاشت کې له ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې او بنګلادیش به یې هم له هندوستان سره ترسره کړي. ټاکل شوې افغان کرکټ ملي لوبډله به د کرکټ نړیوالې شورۍ په شل اوریزه درجه بندۍ کې څو مهم امتیازونه له لاسه ورکړي خو په اوسني اووم مقام کې به پاتې شي.